बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इंसर्ट टिप के चैनल कम ऑप्शन दे इंसर्ट टिप के टेबल पर हम स्टार्ट कर मगना शुरू करो गोरे अवल ऑप्शन च दे ड्रा टेबल दे ड्रा खपल समाना रस्मवल यानी वाइट खपल खोखा द खपल द गुत पारकतुन यो टेबल रस्म की नो सना बकारली ड्रा टेबल ना गोरे पर ड्रा टेबल में क्लिक को पेंसिल फाल शो करना मिसाल टेबल सुमरा वारजो तेम चर दुमरा टेबल शो खादी कि सो काले में वारज और तेम चर शपक दानी यौ दुआ द्री दयवाला सलूर दयवाला पिंज और दयवाला सोशवे शपक सोरो गाने वाड़ी दगा से मिसाल पखपला खोखा गोरा टेबल से कवलेशी ड्रा कवलेशी गोरे چې څنګه هم پته وي ټیبل هماغه ستاسو په خپله خوښه ډرا کوئ اکثره تذکره وي یا داسې یو ټیبل وي چې ډېر جنجالي وي هغه بیا تاسو څنګه جوړوئ د ډرا ټیبل د لار نه به هغه خپله جوړوئ تاسو بیا راځو بل اپشن چې دی دلته انسرټ کې بل اپشن چې دی کنورټ ټکس ټو ټیبل دی کنورټ خپله چینج کولو ته وایي تبدیلولو ته مثال موږ تاسو دلته ولیکو نیم صحیح شو کاما فادر نیم کاما کلاس کاما مثال فیس شو دلته اوس یو کس تا ته وایي چې دغه عنوانونه ټیبل ته کنورټ کا څه ته کنورټ کا کنورټ یعنی دا ټکس ته څه ته تبدیل کا ټیبل ته نو دا به انتخاب کې ټیبل ته ولې شي په صحیح لیکري کنورټ ټکس ټو ټیبل چې کلیک د کو درته وایي ښه څو کالم دي په کار دي نو ته خپل عنوان نه وشماره څو عنوان دي یو دوه درې څلور نو باید څو کالم وي څلور نو دلته نمبر اف کالم کې کالم څو کې څلور په دې لاندې اپشنو په دې درې خو پوهېږئ اوس درته وایي چې دا عنوان نه تاسو څه په ذریعه بیل کړي دي زه ورته وایم د څه په ذریعه مې بیل کړي کاما ټیک مارک ولګو اوکې کا نو ډایرکټ وګوره ټکس یې څه ته کنورټ کړه ټیبل ته یې کنورټ کړه که نه یا دلته راځم مثال په طور لیکم نیم ټیپ کې خو تاسو ویلی که نیم دلته لیکم فادر مثال لیکم کلاس بیا ټیپ کې مثال لیکم فیس ټیپ کې دا والا کنټري زه ورته وایم چې دا ټیبل ته کنورټ کړه انتخاب کا انسرټ ته راشئ کنورټ ټکس ټو ټیبل نو دلته به څه انتخاب دی څو کالم انتخاب دي تیار څلور بس اوکې کا نو ډیټا څه ته کنورټ شوه ټیبل ته کنورټ شوه او که نه یا مثال ته راځم لیکمه نیم انټر بټن څه کار کوي پروګراف نو کوي ومې لیکو نیم انټر کلاس انټر فیس انټر کنټري انټر اوس دا پروګرافونو کې دا ډیټا لیکل شوی که نه زه ورته وایم دا د پروګراف ډیټا ټیبل ته واړو انسرټ ټیبل کنورټ ټکس ټو ټیبل نو څه ته به ټیک مارک ولګي پروګراف اوکې کا نو ګوره پروګراف ډیټا یې درته څه ته واړوله ټیبل ته یې کنورټ کوو که نه همداسې بل ادر دی ادر څه معنا لکه موږ دلته ګوره لیکو نیم بیا ډالر علامه کلاس بیا ډالر علامه فیس بیا ډالر علامه کنټري صحیح شو اوس تاسو ته وکړئ چې دا ټیبل ته تبدیل کړه دا ډیټا نو انسرټ ته چې راشو ټیبل ته او دلته په څه کلیک کنورټ ټکس ټو ټیبل تاسو دلته ډالر علامه شته نه نو ادر باندې به کلیک کوئ یو ادر کې به کومه علامه واچوئ ډالر او څو کالم به والو څلور بس دلته څلور کالم والا او اوکې کا نو ته وګوره ډیټا څه ته تبدیل شوه ټیبل ته تبدیل شوه او که نه نو کنورټ ټکس ټو ټیبل خپله دې دپاره استعمالیږي ایکسل سپریډ شیټ ګورئ بعد مایکروسافټ ورډ یو پروګرام دی په نوم د مایکروسافټ ایکسل چې دا خپله د کلکولیشن حسابدارۍ دپاره څه کېږي استعمالیږي دا ایکسل کې موږ او تاسو سره شیټ وي شیټ تیار په کوم ډیزاین کې جوړ وي په ټیبل ډیزاین کې جوړ وي او که نه زه ورته وایم چېرې په دلته یو ټیبل جوړ کا خو ایکسل کې جوړوم او غواړم چې چېرته راشي مایکروسافټ ورډ ته نو دلته راشي انسرټ ته او په څه کلیک کا ایکسل سپریډ شیټ ګورئ موږ سره کوم پروګرام اوپن شو تاسو ګورئ ټیپونو ته د څه شي ټیپونه راغله ایکسل ولیکه نیم فادر نیم ګورئ فادر نیم دلته لیکو کلاس دلته لیکو فیس دلته لیکو کنټري تاسو دې خوا تاسو ګورئ کلیک کوئ نو ډایرکټ هغه ډیټا څه ته راغله ورډ ته راکړه نو دا ټیبل په ډیزاین جوړ شو دا جدول جوړ شو او که نه خو په څه کې هم جوړ کړو په ایکسل کې دکې چینجز راولي ډبل کلیک چې ډبل کلیک کې ډیټا پکې انټر کې انټر کوه دې خوا ته کلیک کوه واپس به څه کېږي ډسیبل کېږي به بل اپشن چې دی انسرټ ته راځو ګورې لیکلي دي کویک ټیبلز کویک ټیبل دا معنا لکه یو ټیبل ستا یو ډیزاین په کار وي خو ته چې خپل یو ډیزاین جوړی وخت پکې ډېر لګي نو انسرټ ته راشه تیار تا سره ګوره کویک ټیبل کې ډیزاینونه موجود دي
د کلندر ډیزاین په شکل تاسو سره ټیبلونه څه دي موجود دي. ګوره رائټ سب هیډ او داسې دا ټیبلونه ډیزاین نه دي. کوم ډیزاین ټیبل چې په کار په هغه کلیک کا هغه به تا ته راشي. چینجز پکې ولیکه نیم فادر نیم کلاس فیس مثال لیکو فیس دلته مثال لیکو مثال په تور راځو لیکو احمد پلار نوم خان کلاس 10 مثال فیس څومره شو دومره. نو ګوره کویک ټیبل دا معنا چې موږ تاسو ټیزي سره ټیبل جوړ کوو کنه ا ټیبل نم څه واغستله ګټه واغستله خو دا ټیبل دا ډیزاین نه چا جوړ کړی دا خپل کمپنۍ جوړ کړی. کویک ټیبل دې لپاره استعمالیږي. بل راځو سیف سلیکشن ټو ټیبل ګیلری څه کار کوي یعنی خپل چې ډیزاین جوړ کو واړو چې ګیلری کې سیف کو نو څه نه وکارلو سیف سلیکشن ټو کویک ټیبل ګیلری. اوس دا اپشن نه ختم شو. مونږ او تاسو چې ګوره کله ټیبل راولو انزرټ ترش ټیبل سره خپل دوه ټیبونه راځي د ټیبل ټولز په نوم یو ډیزاین دی او بل څه شی دی لی آوټ دی. ګوره دا چې کله ټیبل نوی انتخاب دا اپشن نه بنوي چې کله ټیبل کې ته انټر کې موجود ټیبل کې کلیک کړه ولا به دا اپشن نه سکیږي راځي به. اوس دې کې ډیزاین خاصانه خبره دا خیر اخره کې ویل شو سٹارټ اخلو د لی آوټ ټیب نه اول لی آوټ ټیب کې ګوره اول ټیبل ګروپ دی او لیکلي سلیکټ سیل سلیکټ کالم سلیکټ رو سلیکټ ټیبل ډیر اسانه موضوع ده. مثال یو سر انتخاب کې اوسه انتخاب دینه کولای شي لکه دلته دی ولیکو مثال آی ډی نمبر نیم شو او پاسورډ شو صحیح شو کنه پاسپورټ شو پاسپورټ مثال ګوره یو کلر ته چې دا سل انتخاب کا دې ته یو کلر ورکو دا سل څه کا انتخاب نو لیاوټ ترې شو دلته په څه کلیک کا سلیکټ سل چې کوم سل کې ته ولاړ هغه انتخاب شو کنه کم کلر ورکه دلته ریشه ډیزاین ترېشه کم کلر ورکه شیډینګ ترېشه دې نه رنگم ورکول شي. ګوره یعنی سلیکټ سل څه کار کوي چې کوم سل کې ته ولاړ هغه سل څه کوي انتخابوي. بل ګوره لیکلي دي سلیکټ کالم مثال موږ تاسو ګل ته پاسورډ کالم لیکلی دی یو کله ته دا پاسورډ کالم انتخاب کا یا درته چې یاره ډیلیټ کوم نو دا به سلیکټ او په سبا کلیک کې سلیکټ کالم ډیلیټ کې دلته ورای شي ډیلیټ تصحیح لیکلی ډیلیټ کالم ډیلیټ شو کنه. بیا راځو دلته ګورئ بلې لیکلی سلیکټ رو دغه روز ورته مثال آی ډي نمبر 1 جمشید مثال په تور پاسورډ نمبر دا شو زه ورته چې دغه جمشید ریکارډ څه کا دا رو ډیلیټ کا دا رو څه کا سلیکټ رو او دلته په څه کلیک کا ډیلیټ رو یعنی سلیکټ رو څه کار کوي رو انتخابوي او ډیلیټ رو څه کار کوي رو ډیلیټ کوي. بل ګورئ لیکلی دي سلیکټ ټیبل درته وکړئ دا ټیبل ټول انتخاب کو ډیلیټ کا نو سلیکټ ترېشه په سبا کلیک کې سلیکټ ټیبل او دلته ترېشه په څه کلیک کا ډیلیټ ټیبل. یا مثال ته چې ټیبل انتخاب کې او ډیزاین ورکوم ټول ټیبل انتخاب کا نو ترېشه سلیکټ ټیبل کوم ډیزاین ورکې دې نه ورته ډیزاین انتخاب کا دا ډیزاین ورکې کلیک کا هماغه ډیزاین بوالي. یا درته وایي چېرې دا ټیبل کوم دل دې نه انتخابېږي دا جمع علامه خو ګورئ په دې کلیک کوي دې په ذریعه هم تاسو کولی شئ ټول ټیبل انتخابولی شئ. د ماوس د لارې نه چې کله ټیبل یا کالم رو انتخابوئ په کوم کالم چې انتخاب هغه کې به کلیک کوئ لیفټ بټن به ونیسئ دغسې انتخابولی شئ. یا رو انتخابوئ کوم کلیک کوئ لیفټ بټن ونیسئ همدغسې کش کوئ رو هم څه کولی شئ انتخابولی شئ. دې کې خو مشکل نشته دی. ښه راځو ویو ګریډ لاینس نه ویو ګریډ لاینس دنه وخت کې اریزر درته کارو اریزر څه معنی پاکول مثال ګورئ درته وکړو چېرې دغه بارډر پاک که دا بارډر ایسته که نو اریزر باندې کلیک که کوم بارډر چې ختمې په هغه کلیک کوه. ګوره اریزر څه کار کوي بارډر ختموي. ګوره بارډر ختمېږي او که نه دا وګورئ بارډر موږ او تاسو ته څه کوي ختموي. اوس موږ او تاسو غواړو چې کوم ځای کې بارډر ختم کړي هغه راته هسې یو ګریډ لاینس یو لاین یې راته وښیي نو په ویو ګریډ لاینس باندې کلیک که دلته انزرټ ټیبل مثال ریشو لیاوټ ته اریزر باندې کلیک کو دا والا دا ډیلیټ کا دا ډیلیټ کا دا ډیلیټ کا دا شو همداسې ګورئ دې ته ګریډ لاینز وایي دا نښه خو ګورئ که نه. اوس ګورئ دلته ګریډ لاینز راته شو کوي که نه دا وګوره اکثره ځایونو کې دا ګریډ لاینز شو کوي که نه دې ته ګریډ لاینز وایي چې دلته مثال تاسو کړی بارډر ختم کړی دی اکثره ځایونو کې ګوره داسې ګریډ لاینز موږ ته تاسو ته څه کوي راولي چې دا رو ختمېږي داسې ګوره ګریډ لاین موږ تاسو ته راولي. دا ګریډ لاینز وښیي که ونه ښیي ګوره
ګریډ لاندې شو کی او که دوی شو دي نه کې دغسې تاسو راوستلی او وړلی شئ. بل پراپرټیز اخره کې وایم دا اپشنونه یو ځل ختم کو. ډرا ټیبل خو پوه شوئ چې مثال په طور ته ګورئ یو ټیبل تاسو جوړ کو لکه دلته راځو مثال یو ټیبل هم جوړ کړو دې کې نورې کالم هم اضافه کړئ نو ډرا ټیبل دغسې ګوره کالم یې پکې څه کولی شي په خپله خوښه اضافه کولی شي. ګوره دې ته ډرا ټیبل وایي یعنې یو څه خپله خوښه باندې څه کولی شي ډرا کولی شي. دا د ډرا ټیبل وظیفه ده. اریزر باندې پوه شئ په ډیلیټ کې خو څه مشکل نشته. څوک دي ښه راځو ډیلیټ ته اوس. ډیلیټ ګوره خپله ډیلیټ کې عالم خو پوه شئ ډیلیټ رو ډیلیټ سیل ټیبل ډیلیټ سیل څه معنا سیل ډیلیټ کوي. مثال ته موږ او تاسو ولیکو نیم دلته مو لیکو فادر نیم دلته مثال راغو لیکو عمران او دلته مو لیکو کامران. ګوره اوس ورته چې دغه سیل ډیلیټ کا دا نیم سیل څه کا ډیلیټ کا نو دلته راشه ډیلیټ ته په څه کلیک کا ډیلیټ سیل. اوس دلته ورته وایي چې دا سیل ډیلیټ کیږي دا نیم سیل نو د په ځای د کم سیل راشي شفت سیل لیفت. شفت دلته څه معنا حرکت ته وایي انتقالولو ته وایي د دې ځای په ځای د لیفت خوا نه دا سیل راشي یا پاس نه دا سیل راشي شفت سیل اپ. زه ورته چېرې دلته ګوره لیکم آی ډي زه ورته دا سیل ډیلیټ کا چې لیفت خوا ته کم د دې سیل دی هغه یې د په ځای راوله نو ډیلیټ سیل ته راشه او ډیلیټ شفت سیل لیفت باندې کلیک کا وکې که ګوره سیل ډیلیټ شو لیفت خوا ته چې کم سیل دی راغو که نه یا ورته هم چې نه دا سیل ډیلیټ کا دنه لاندې چې کوم سیل دی دا یې د په ځای پاس راوله نو دلته راشه په څه کلیک کا شفت سیل اپ اوکې که نه ګوره هغه ډیلیټ شو د په ځای دا بل سیل څه کو پاس یې راوستو. یا مثال موږ او تاسو دغه رو ډیلیټ کوو دیز نه هم ډیلیټ کولی شو دا دلته راشه دیز نه هم ډیلیټ کولی شو ډیلیټ انټایر رو دا واله رو ډیلیټ شوه. یا مثال دا کالم ډیلیټ کړه دلته راشه ډیلیټ ته ډیلیټ سیل او دلته په څه کلیک کا ډیلیټ انټایر کالم څه شو ډیلیټ شو. راځو بل څلور اپشنونه چې دي انسرټ اباو انسرټ بلو انسرټ لیفت انسرټ رائټ دي دا څه کار کوي. مثال په طور موږ او تاسو اکثره ځایونو کې ټیبل کې ریکارډ موږ نه پاتې شي لکه دلته ولیکو نیم فادر نیم او دلته ولیکو مثال کلاس مثال ته لیکو عمران دلته مثال لیکو خان کلاس مثال 9 بیا لیکو مثال جمشید دا مثال پلار نوم عثمان شو کلاس 3 شو. اوس دلته موږ او تاسو نه ګورئ اول اپشن چې دا انسرټ اباف دی د دې جمشید نه پاس مثال یو ریکارډ موږ نه پاتې دی د علي په نوم. اوس تاسې ورته نه کوئ چې دا ریکارډ پاک کړي او د علي ورکړي بیا ورپس د جمشید دلته ورته اپشن نه کار علي د ده نه پاس ته غواړي چې خالي رو راولي که نه نو په څه به کلیک کړي انسرټ اباف. انسرټ اباف دا کار کوي چې رو راولي خو کوم خوا ته پاس چې په انسرټ اباف کلیک کړو رو راغی کوم ځي ته پاس راغی. یا مثال دلته ولیکلو یا تاسو مې د عمران لاندې مثال غواړئ چې د عمران لاندې نه عمران ریکارډ لاندې د چا ریکارډ راشي مثال د علي ریکارډ د دې لاندې یو خالي رو غواړئ نو په څه به کلیک کوئ انسرټ بلو خالي رو راغی که نه یعنې انسرټ اباف رو راولي خالي خو کوم خوا ته پاس انسرټ بلو رو راولي خو کوم خوا ته لاندې. انسرټ لیفت څه کار کوي مثال لیفت څه معنا کالم. اوس دلته موږ او تاسو نه یو کالم پاتې آی ډي نمبر کالم مثال یو کله دوی تا نه د آی ډي نمبر کالم پاتې دی دنه لیفت خوا ته یو آی ډي نمبر دپاره خالي کالم راوله نو په څه به کلیک کړې انسرټ لیفت کالم کوم خوا ته راغلو لیفت. یا مثال کلاس نه پس ګوره یو کالم بل دی د فیس دنه پس موږ او تاسو دې خوا رایټ خوا ته یو کالم غواړو د فیس دپاره خالي کالم غواړو نو په څه به کلیک کړې انسرټ رایټ کلیک کا کالم خو کوم خوا ته راغلو رایټ خوا ته راغلو که نه یعنې انسرټ لیفت چپ خوا ته به خالي کالم راولي انسرټ رایټ راسته خوا ته به خالي کالم راولي او دا هم دیز نه تاسو راوستلی شئ. بل لیکلي مرج سیل. مرج سیل څه کار کوي مثال په توره ګورئ بل راځو انسرټ کې ګورئ لیکلي مرج سیل مثال تاسو یو ټیبل جوړ کو صحیح شو دې ټیبل کې درته یو کس وایي چې دغه سیلونو نه یو سیل جوړ کړه لکه عنوان پکې مثال لیکي نو ته غواړې چې د سیلونو نه یو سیل جوړ کړه دا انتخاب کا لیاوټ ته راشي او په څه کلیک کا مرج سیل څو سیلونو نه یو سیل جوړ شو که نه یعنې که سبا څه وایم چې مرج سیل څه کار کوي نو ستاسو جواب دا چې د مرج سیل د لار نه څو سیلونو نه یو سیل جوړولی شو. سپلایټ ټیبل مثال درته وایي چې په همدې یو سیل کې 10 کالمې او 3 روګانې راوله په همدې یو سیل کې
لس کالمې او 3 روګانې. نو دلته یې څه لیکلي سپلایډ سیل څو کالمې غواړي زه ورته یم چېرې لس کالمې. څو روګانې غواړي 3 اوکېږه. نو ګوره په همدې یو سیل کې لس کالمې او 3 روګانې راغی او که نه همداسې دا سپلایډ سیل کې ګورئ بل اپشن چې دی لیاوټ ته راځو دا اپشن مرج سیل بیفور سپلایډ. مرج سیل دا معنا چې کله سیلونه مرج کړي نو مخکې نه یې څه کړه سپلایډ کړه د دې خپله دا معنا ده. یعنې ګوره مثال څو کالمې د کې غواړي زه ورته یم چېرې 20 کالمې او 3 روګانې. ګوره مرج سیل بیفور سپلایډ باندې چې کلیک کړو ګوره ډایرکټ د کې څو کالمې راغی د مرج کولو نه بغیر ګوره په کې 20 کالمې او 3 روګانې راغی او که نه. یعنی دا مرج سیل دې دپاره استعمالیږي. او بل سپلایډ ټیبل دی ټیبل په 2 برخو تقسیموي. مثال ته راځو یو ټیبل هم جوړ کړو انزرټ ته راغو دا ټیبل هم جوړ کړو یو کله ورته دا ټیبل په 2 برخو تقسیم کړه دلته راشه په څه کلیک کړه سپلایډ ټیبل. نور اپشن هم پکې شته سبا انشاءالله.